د ګرانې مور د شیدو برکت. وای د صحابه کرامو میندو بچو ته د خپلې سینې شیدې ورکولې، نو په بسم الله شریف سره به یې په دې نیت ورکولې چې زما بچی رالوی شي نو یو پوه عالم به وي یا یو ستر سالار مجاهد به وي او د مسلمانانو رهبري به کوي. او همدا دعاګانې به یې هم کولې خپلو بچو ته، او دا یې ارزو هم لرله. نو همدا علت و چې صحابه کرامو کې الله جل جلاله دا صفت اچولی و چې زوی خو به عالم و، مجاهد و، او د اسلامي لښکرو رهبران هم و. او دا یو څرګند حقیقت دی، څوک ترې نشي منکره کېدلی. او دغسې لږ مخکینۍ زمانه کې هم میندو خپلو اولادونو ته په بسم الله سره په دې نیت شیدې ورکولې چې زوی یو عالم، امپراتور، هوښیار، غیرتي میړنی او یا د نړۍ پوهاند وي، او په زړه کې یې دا دعاګانې هم ورته کولې. چې کله د هغو میندو بچیان رالوی شوه، هم غیرتمن وه، هم ننګیالي او میړني وه، او هم د حیا په جامو سنبال وه. نو داسې کارنامې یې وکړې چې دا دی نن یې موږ په تاریخونو ویاړ او افتخار کوو. خو بالعکس په نن زمانه کې چې زموږ د وخت میندې چې کله خپل ماشوم ته د خپلې سینې شیدې ورکوي، نو صرف دا نیت یې پکې وي چې زه دا ماشوم ویده کم او بس. نو همدا علت دی چې نن زموږ د زمانې ځوانان ټول ویده یو. او یا خو د نن زمانې میندې خپلو بچو ته خپل د سینې شیدې نه بلکې بازاري شیدې او یا د کوم حیوان شیدې ورکوي، چې نن یې بچیان په کشروالي سپین سترګي، ناروغان، کمزوري، سرناخلاصه او د مور و پلار نافرمانه دي. ګرانې مورې، ستا د سینې شیدې د کوچني لپاره ډېرې ګټورې دي، او د اسهالي او سینه بغل او دغسې د نورو ناروغیو په وړاندې اغېزمنه وقایه ده. او دغسې که غواړې چې زوی دې ستا لپاره سپر شي او یو ښه انسان ترې جوړ شي، نو په بسم الله سره خپلې شیدې ورکوه او دعاګانې ورته کوه. خپل بچی په بازاري شیدو او د حیوانانو په شیدو مه خرابوه. ګرانو مسلمانانو ورونو، د حکایات مصنوي شریف فیسبوک پاڼې وروسته جنتي میرمن زموږ دویمه پاڼه ده. دا مو خاص خپل د مسلمانو خویندو لپاره جوړ کړی، او هیله لرو چې په نشرولو کې تاسې هم مرسته راسره وکړئ.